السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. ګران دوستانو، نن دا ویډیو د هغو افغانانو مسافرو وروڼو دپاره جوړوم کوم خلک چې په اروپ یا په فرانسه کې خاص ډول په فرانسه کې اوسیږي. نو په فرانسه کې کوم اشخاص دلته اوسیږي، زموږ ډېر افغانان دي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. هغه افغانان چې د دغسې د کور د مشکل سره مخامخ دي، د خپل اسنادو د تبدیلېدو په خاطر د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. تیتخ دو ویاژ یعنې پاسپورټ څنګه لاسته راوړي، داسې په زرهاوو پوښتنې دي چې دوی لري د خپلو ځانو سره. نو په دا اوس کې اوفرا یو اداره ده په فرانسه کې، یا سندیا هم یو اداره ده په فرانسه کې. پرفیکچور فرانسې یو اپلیکیشن د مهاجرو خاص د مهاجرو دپاره وړاندې کوي. اپ سټور کې هم سته، په پلی سټور کې هم سته. دا اپلیکیشن تاسو ته درښیم چې دا اپلیکیشن کولی شي ستاسو ژوند ته ډېره هوسایي په برخه کې. نو دا اپلیکیشن تاسو چیرې پیدا کولی شئ؟ هغه ورونه چې سمسنګ کمپنۍ موبایلونه کاروي، هغوی کولی شي چې پلی سټور ته ولاړ شي، او هغه ورونه چې آیفون کاروي هغوی کولی شي چې اپ سټور ته ولاړ شي. نو زه اوس غواړم چې په اپ سټور کې دا اپلیکیشن تاسو ته در وښیم. په پلی سټور کې هم دغه نوم دی، په اپ سټور کې هم یو شی نوم دی، د ریفیوجي ډاټ ان. دا اپلیکیشن تاسو کولی شئ خپل موبایلونو کې رانسټال کړئ. دا تاسو چیرې پیدا کولی شئ؟ تاسو به راسئ اپ سټور ته. اپ سټور کې ګوره ما لیکلی دی ریفیوجي ډاټ انفومو. دا چې دی ریفیوجي د اول د شین دانه اپلیکیشن دی، ما مخکې رانسټال کړی دی. نو تاسو یې مازې اوپن کړئ. کله چې تاسو رانسټال کړئ نو زه تاسو ته اوپن کوم چې په دې کې څه لیکل شوي دي. په دې کې ستاسو په پښتو ژبه مورنۍ ژبه باندې هر څه لیکل شوي په ډېر اسانه توګه. په پښتو ژبه هر معلومات شته، په دري ژبه باندې هر معلومات شته. یعنې دا اپلیکیشن کولی شي ستاسو ژوند ته ډېره هوسایي په برخه کې. هېڅ ضرورت نه لري چې تاسو چاته زارۍ وکړئ چې دا کار څه رقم ترسره کړم. هغه ورونه چې لیک لوست کولی شي، هغه کولی شي چې اپلیکیشن څخه په ډېر هوسایي سره خپل ژوند پر مخ بوځي. هغه ورونه چې لیک لوست نشي کولی، په فرانسوي ژبه پوهېږي، بیا فرانسوي ژبې ته راسي، صرف مازې هر څه کلیک وکړي، دغه ایکوتي په نامه باندې کلیک وکړي، دته خپله ګوره دغه دی وایي چې دا معلومات دي. نو زه هر څوک هغه ورونه چې لیک لوست کولی شي د هغو لپاره خو بیخي ښه د خپل په مورنۍ ژبه یې سرخلاص وي. په دې کې هر څه ستا ګران ورونه. خپل اسناد تنظیم کړئ، فرانسوي زده کړئ، استوګنځای پیدا کړئ. مثلا اوس ډېر افغانان دي کورنۍ، ګوره د کورنۍ په اړه ډېر خلک دي پوښتنې کوي. د کورنۍ په اړه هر رقم معلومات شته. تاسو باید چې کوم کارونه ترسره کوئ، تاسو کوم پروسیس ترسره کوئ. زما کورنۍ لپاره پروسیجرونه 22 فایلونه دي تاسو باید ترسره کړئ. مثلا فرانسوي تابعیت لپاره غوښتنه وکړئ، د کورنۍ لپاره متخصص شوي مرستو لپاره غوښتنه وکړئ، ټولنیز سوسیال کور لپاره درخواست کوئ چې اکثره خلک ورته HLM وایي، HLM د بیمې کارت یعنې کارت ویټا لپاره ترلاسه کړئ. دلته هر رقم معلومات شته چې تاسو یې په اپلای کړئ. ور د فرانسوي تابعیت چی ته ضرورت لري. دلته په ډېر واضح ډول تاسو ته لیکلي چې دغه پروسیس تاسو ترسره کړئ. تاسو کولی شئ د فرانسې تابعیت لاسته راوړئ. هر څه په ډېر واضح ډول لیکل شوي دي، اول، دویم، دریم، څلورم. دا چې هر دانه ووایه تا ته ډېر څه معلومات تا ته دلته راوړي چې ته باید چې کوم کارونه ترسره کړې، د هغه ځای لینک یې درکړی دی، ایمیل ادرس یې درکړی دی. یعنې ګوره دا چې دی کوم جعلي اپلیکیشن نه دی، دا یو اصلي اپلیکیشن دی چې د فرانسې حکومت خاص د مهاجرو لپاره وړاندې کړی دی. په دې اپلیکیشن کې ډېر اوسع توګه هر څه شته. کوم خلک چې غواړي فارمیسیون ووایي، یو وظیفه زده کړي، هغه هم شته. نقل او حرکت، دندې ومومئ. دلته کولی شئ دندې تاسې ومومئ. یوه دنده موندل، د یوې دندې موندلو کې مرسته ترلاسه کول. د دې اول چې تاسو سره انسټالوئ دا اپلیکیشن ستاسو تلیفون شمېره غواړي، ستاسو د اوسېدو ځای غواړي، دقیق پوسټال کوډ غواړي. پوسټال کوډ څه شی دی؟ مثلا ته اوسېږې په پاریس کې، د پاریس پوسټال کوډ 15 په بل ښار کې اوسېږې، هغې تا ته یا که چېرې ته په پوسټال کوډ نه پوهېږې، ته ګوګل کې سرچ کړه چې پوسټال کوډ څه شی دی، هغه تا ته راولي چې پوسټال کوډ دغه دی. نو دلته هر رقم څه شته. ګرانو وروڼو، غوښتل مې چې دا ویډیو خاص د هغو افغانانو لپاره جوړ کړم چې کوم خاص په فرانسه کې اوسېږي، د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا اپلیکیشن یې باید تاسو سره انسټال کړئ، ویې ګورئ،
په ډېر څه به مو سر خلاص کړي. هېڅ چا ته سوسیالي هېڅ چا ته ضرورت نه لري. یعنې د کور صاحب ونیسئ، در کالو فرې، در ژبې فرې، د طبیعت توت خود ویاج، د هر څه پکښې دي. مننه کوم، خوشحاله اوسئ. دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ، خلک ورته دعوت کړئ. ډېره مننه، وسلام.